هیڅ کله د خپل ماشوم یو بل سړي سره یوازې پرې نږدئ. دا زه تاسو ټولو ښځو ته وایم چې هیڅ چا باندې باور ونه کوئ. دا راته اوس ونه وایئ چې دا یې خو کاکا ده، دا یې ماما ده، دا یې بابا ده، دا یې څوک ده، فلاني فلاني د فیملی ممبر ده او زه پې باندې 100% باور لرم او زه یې پېژنم، ټول عمر مې ورسره تېر کړی، زه په خپله لویه سوې یم ورسره، د ما خیال یې ساتلی ده. هیڅ وخت په هیڅ چا باور ونه کړئ. ګوره زه تاسو ته ما څو ویډیوګان وکتل او حیرانه پاتې یم چې دغسې شیان هم امکان لري چې خپله پلار وي، خپله ورور وي، د فیملی او اکثرا بیګانه نه وي، د خپل فیملی ممبر وي او د دې نه تاسو باید نور هم زیات وډارسئ، ځکه چې بیګانه دومره ستاسو ماشوم سره کانټیکټ نه لري. اکثرا چې داسې غټې مسلې کیږي، خرابې مسلې ماشومانو سره کیږي، خپله فیملی کې دا کارونه کیږي، خپله یو څوک نږدې فامیل دوست وي، همسایه وي، یو څوک چې سره ډېر څوک اټیچډ وي، ډېر دوستي ورسره لري، ډېر ملاقات ورسره کوي او مورګانې خپل اولاد ورته وایي وساته زما اولاد، زه نن دغه مصروفه یم، د ما اولاد وساته. ولې؟ په چا باور کوې ته؟ خپل ماشوم چې هغه بیبي وي، فرق نه کوي عمر یې څومره وي، چې وړوکی ماشوم یې تر څو کلني پورې هیڅ کله خپل ماشوم بل چا باندې مه ټرسټ کوئ، بل چاته مه ورکوئ او که ورکوئ کنټرول کوئ، یوازې مه پرېږدئ. او زه I don't care چې هغه بیخي فرشته وي، د دنیا اسمان نه راغلی وي، زه پې باندې باور نه کوم. تاسو ته زه وایم خپل د ماشوم حفاظت وکئ، که نه وروسته به سر به په دیوال وهئ او ځان به ملامتوئ او هغه وخت ټو لیټ وي. نو زما دغه یوه هغه خپل دماغ کې وساتئ، خپل ماشوم همسایه کره، دې کره، هغه کاکا کره، ماما کره شپې پرېږده او یوازې خوشې که مه کوئ دا کارونه. خصوصا زموږ په هغه کې خطر ډېر زیات ده، خلک باندې باور نشته ده. خپل ماشوم حفاظت وکئ، خیال یې وساتئ، همیشه یې کنټرول کوئ، وخت ورته پیدا کوئ، یوازې مه خوشې کوئ هر چا سره، دوستانو سره، هر چا سره. خپل ماشوم حفاظت وکئ، که نه وروسته به دومره پښیمان وئ او ژړاګان به کوئ ټول عمر. دا داسې یو صحنه ده چې ټول عمر ستا او ستا ماشوم ژوند خرابوي. نو دا یاد وساتئ، بیا ماته وروسته مه وایئ